कदम मका पास आसमान ने बड़े गले टूटी हाथ ने सालों के कभी सारी स्टॉप हुक्म राबी दादी Process of grouping the things in groups and subgroups and classification. Similar things are kept in one group. The similarity may be in their shape, size, physical structure, color, etc. Classification makes it easier to understand the characteristics of a pet. बड़े गले टूटी हाथ ने सालों की कभी सारी स्टॉप हुक्म राबी दादी دا وخت جیله ما سره ټیچر ولاړی چې سکول برابر سکول دی دا ماشومان په حواله به هم خبرې کوم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر نامون سر زما نوم پلي قدیم نوم دی سر. او جاب جاب اس پی اس ټي پوسټ باندې پرې کوونکی کې تقریبا 15 کال مې شروع سکول کې او دلته چې کم دی نو موږ دا حالات ته پوزیشن د تاسو خپل باندې ولیدو. تاسو ماشاءالله ډېر ښه نوکري وکړه. تاسو په ژوند کې داسې حل ګټل داسې په ژوند کې مې د سکول نه دی لیدلی او نه مې داسې حالات لیدلي ځکه چې موږ په دې پټو کې باندې غرمو ته ناست یو. موږ ته دومره تکلیف دی چې ځناور هم موږ شروع موږ دلته ګاډي تاسو زموږ د پیټو درې روډ دی دا د کمراني روډ دی او په دې ګاډي ته موږ وړو سبق وایو وړو ته ګاډي موږ سبق وایو وړو ګاډي موټر سایکل چلیږي ګاډي چلیږي ډایلي چلیږي سم نه دغه روډونه دي. موږ ته انتهایی دومره تکلیف دی د هر څیز نه د بلډینګ نه او موږ د چا فیسیلیټي اویلیبل د حکومت سره شته د ایم پی ایس سره شته د ایم ان ای سره شته د ډي سی سره شته محکمه تعلیم سره شته خو زموږ هېڅ سړی د دې ماشومان یو سړی رانغی علاقه کې خلک صاحب جیداد خلک دی د دنیا جیداد مالکانان دي خلک دی مخلوق دی خو هېڅ سړی دلته یو رانغی موږ ته دا ونه وایي چې یاره بچیان راځي دا بچو ماشومان نه والی او زموږ یو دیرې له یو بیټک له او درې له راولی هېڅ چا نه دي ویلي نه ډي سی پکار د ډي سی سره داسې یو ښایسته پړاو موجود دی په د خونګي پاین مقام باندې چې هغه تش بوته یو لس اته کسان لیو ولا پکې موږ وینو راویلو هم لیدلي دي خو که چېرته یي پکې پرس که که نه پکار ده چې موږ د حکومت ته دا درخواست دی چې دغه پړاو موږ له راکړي موږ د خپل بلډینګه پورې د دې پړاو ځکه چې پټي هم کرلی کېږي جي پټي یا په میاشت بعد یا 10 ورځې بعد یا 20 ورځې بعد نو موږ بیا چېرته د چت په سر به وایو په اسمان کې به وایو په روډ به وایو چېرته به وایو موږ دومره بور شوي وو دومره تنګ شوي وو چې موږ د خپل بچي راوالو دا ماشومان بچي ځکه چې د حکومت هم بچي یې که نه د ایم پی آی بس وایي د ایم ان ای بس وایي د ډي سی بس وایي د ډي او بس دامن بچي ښه په دا سکول کې ښه په ایچ ډي سی کې په سبق ویلی کېږي موږ چې دلته ناست یو نو موږ چې خپل بچي راول په دې روډ یې ورته کېنو چې ګاډي راځي چې موږ ورته چې به واپس بېرته ځه داسې دومره حد ته موږ سر دا ته ووایې تاسو خبره ډېر زبردست خبره تاسو وکړئ. شپږ میاشتې وبا تېره شوه که نه وبا کرونا وایرس ټیک او شو جی بالکل سکولونه کولاو شو جی سر خو دا واړه به کوم اړخ دی دا خو تباه او برباد یو اړخ دا 35 سنټیګریډ لوړ دی که نه سخت لوړ دی. صحیح ده دا ماشومان خو راته شي جی ټیک شوه دا چې اوس کور ته لاړم دا خو به ټول بیماران دي جی زموږ سره تقریبا دا تقریبا 15 شپږ میاشتې کرونا تېره شوله او موږ ته ماشومان ټول سبق ضایع شوی دی دا موږ داسې هلکان موږ سره اوس دي ناست دي موږ سره زاړه شاګردان دي موږ چې دا چېرته راتنه د اول د درسري ورته موږ وایو او ادنا موږ دا د هغې سټوډنټان دي ټول ځکه چې موږ دا وایرس شی زموږ سره تقریبا شپږ کسان اته کسان د ورځې بیمارېږي موږ یې کورونو ته راغلو چا دستونه لګي د چا تبې دي چا څه دي خو زموږ سره خو څه فیسیلیټي اویلیبل په سکول دی دا خو تاسو د سکول ته ونیسل جي په ګراونډ باندې آباد سکول دی د اسمان ښکاري انوار ښکاري نور موږ ته ځمکه ښکاري نور خو موږ ته هېڅ شی نه ښکاري ځکه چې هغه ماشومان موږ کور ته لېږو د ډاکټر د چاره بندوبست شي په سهاله بیا موږ تپوس کوو د ماشوم راغلی که نه یې راغلی ځکه موږ ځان په خپله په خطر کې ځکه چې موږ ته هم دا شی کېدی اوبو تکلیف دی دغه تکلیف دی چې موږ ته دنیا حالات دي ماشومان دي داسې ناست دي ته وګوره دې ماشومان ته داسې به د ایم پي ایس زوی نه وي داسې به د ایم ان ای زوی نه وي دا راته ووایي سر دلته خو د پي ټي آی حکومت دی که نه دونه ایم ان ای پي ای دی که نه خو ډېر راځي چې ټرکان ته کېږي که نه بالکل جی د اوسه پاړ کې دې بچنګورو چېرته نه دي راغلي تپوس نه ایم پی آی راغلی دی ایم پی آی خو هم زموږ د دې علاقې سړی نه دی ځکه چې د کوم ځای کې د جاپان به یې که د کوم ځای کې به جي ځکه چې دا د دې سودو سړی دی
او ورک شوی دی ورک زموږ په دوربین کې دی او د هغه زوی بیا زموږ ناظم پاتې شوی دی هغه هم ورک دی بل ناظمان کونسلران په دې علاقه کې بچي چغې به والي یاره دغه چې کوم دی نو به شفیع الله به زنده‌باد نه موږ هغه یې نه خو موږ چېرته په دغه کې نه اندرېږي په امریکا کې موږ نه اندرې دا تاسو دا وینئ دې ګاړو ته وګورئ دې پوزیشن ته وګورئ د حالات ته دا ګاډي مړې چلیږي د حالات ته وګورئ موږ ته دومره تکلیف ته جي ایم پی ای مینه دا بل دا چېرې د تحریک انصاف د پی ټی حکومت دی موږ یو څوک په دې علاقه کې ځکه چې خلک ډېرې منډې تګ دا کوي ډېرې منډې وایي خو یو سړی موږ نه دی چې موږ یو سړی راغی او دلته زموږ ته کېناستو چې تاسو څه تکلیف ته څه مسله ده دا ماشومان ولې په دې دغه ناست په دې غرمو ته ولې ماشومان ناست موږ ته انتهایي تکلیف ته دي د دې نه علاوه ځکه چې د ایم پی ای به هم ځوي د ایم این ای به هم ځوي د عوامو هم بچي شته په خښته ته سکولونو کې وایي خو یو سړی موږ دلته رانغی چېرې د حکومت وخت چېرې زموږ ډي و رانغی زموږ خو د محکمه تعلیم نه او بلکې موږ د ډي سي سي هم د خصوصي دا دغه ده مطالبه ده چېرې موږ چې د متبادل بلډینګ بندوبست موږ وکړي ډېره مننه ډېر شکریه جي زه به د وخت هر یو زورور ته خان ته نواب ته بیروکریټ ته ایم این ای ته ایم پی ته یو ګزارش وکړم چې دا د سکول ماشومان دي دا خط په جنګي دا تاسو ګورئ جي دا خط ماشومان دي بنور نه دا څونه دا افسوس خبره ده یار تاسو بچېږي چې تا اوس هم ډېر افسوس راځي یاره اوس ډېر افسوس راځي دلته هر قسم پیښه راتلی شي جي دلته ترخګر هم راتلی شي دلته راغونډه کې وای شي دلته ترخګر او دهشتګر هم راتلی شي ځکه چې باید دیوار نشته ده انګړ نشته دی تاسو مخامخ هم ګورئ چې دا کسان ورته ودرول دي پوه شئ کیمرامین صاحب تاسو واخلئ دا یې څوکیداران دای سټ ته او دی اړخ ته او دی اړخ ته چاپیر دي چاپیر کړي دي زما یو سړی دغه طرف ته ودرولی دی یو زموږ ته دوه نوکران دي یو نوکر هم په دغه طرف ودرولی دی یو نوکر هم هغه ته ودرول چې دلته خو هر وخت خطره ده بر هم دغه نوکر ولاړ دی زموږ د های سکول الله دې ورته قدر وکړي د های سکول نوکر راکړی دی هغه یې موږ ته بر ودرولی دی ډېره مننه او تاسو بندو کړئ شي ډېر افسوس راغلی د وخت هر یو زورور ته ایم این ای ته ایم پی ته به ګزارش وکړم دا نور سزا موږ نه راکړي زموږ په اوټ راغلي دغه ایم این ای ایم پی چې زه اوس ګورم نو ډېر افسوس راغلی یار ډېر افسوس راغلی چې ماشومان تاسو ګورئ زموږ په اوټ راغلي دغه ایم این ای ایم پی ته به ګزارش وکړم ضرور ورسره ودرېږئ یاره کله چې کم بلډینګ روان دی چې د کال نه راسې روان دی دا ماشومان رخشان په نور نازي دي او دا جمع هم را روان دی زه به ورته ګزارش وکړم چې ضرور بلډینګ ورکړئ یار پروګرام روان دی موږ سره اوسئ ټایم ډېر ناوخته دی زه ډېره بښنه غواړم ستاسو ټولو ماشومانو ته ټولو استادانو له ډېره بښنه غواړم ډېر ټایم مې نه ضایع کړو میډیا والا موږ ډېر زیات شکر ادا کوو ځکه چې میډیا والا زموږ خواله راغلو ځکه چې د دوی موږ ډېر زیات شکر ګزار موږ بل چا تپوس نه دی کړی جي موږ میډیا والا ځکه چې زموږ د نه اس ډي او راغلی دی زموږ اس ډي او دی علي حیدر نه هغه راغلی دی نه ډي او صاحب راغلی دی او د دې مخلوق ماشومانو کوم چې ماشومان تاسو په دې ځمکه یې دی د دې ماشومانو پلرونو به ورونو به خاندان خویندو ورونو به پور موږ ورکړی دغه خلکو له او دغه خلک نن د دې ماشومانو بچو تپوس ونه کوي ډېره مننه جي مونږ به اورېدل چې وایي استادان ډیوټي نه کوي دا ټول لارې تاسو کتلی شئ چې په دې سور مړ ورسره ډیوټي کوي او استادان ډیوټي کوي چې خو بلډینګ نشته حکومت وخت ته ایم این ای ته ایم پی ته به ګزارش وکړم په اخره کې چې ضرور ورسره ودرېږئ بلډینګ ولورکړئ تاسو خو ډېر څه کولی شئ جي ستاسو په لاس کې حکومت دی جي ضرور ورله تاسو بلډینګ ورکړئ دغه بلډینګ ورله ډېر زر تر زره دوی ته پرووایډ کړئ خپل غربات او ارمان ورکړئ چې په ډېر بخښونکي الله No, no,